سلامونه دوستانو ښه راغلاست. نن یو ځل بیا موږ تاسې په یوه نوې او جالبه موضوع باندې کار کوو او تاسو ته نن دا ښیم چې تاسو څنګه وکولی شئ هوایي رادار په ژوندۍ بڼه ووینئ. لکه مثلا د افغانستان په فضا کې اوس د فعلا دپاره څومره طیارې په حالت د پرواز کې دي، یا کومه طیاره له کوم ځای څخه کوم ځای ته ځي، یا زموږ او تاسې یو دوست راځي د یو بل هیواد څخه غواړو هغه فلایټ ټریک کړو چې دا کس به له هغه ځای څخه تر افغانستانه پورې په څومره وخت کې راورسیږي، یا فعلا دغه طیاره په کوم ځای کې ده. نو د هوایي رادار د لیدلو او ټریک کولو لپاره موږ او تاسې سره ډېرې لارې دي چې یوه له هغو څخه یې د فلایټ رادار 24 اپلیکیشن او ویب سایټ ده. که چیرې تاسې غواړئ هوایي رادار په ژوندۍ بڼه ووینئ، نو تاسې په خپل کمپیوټر کې او یا هم په موبایل کې ګوګل کروم براوزر یا هم بل هر یو براوزر چې وي لکه اوپیرا، مایکروسافټ ایج، هر یو براوزر چې وي تاسې یو براوزر خلاص کړئ. د براوزر د خلاصولو څخه وروسته تاسې څه کار وکئ، راشئ دلته په خپل سرچ باکس کې ورته ولیکئ چې فلایټ رادار 24 فلایټ رادار 24 یا فلایټ رادار 24 دا ورته په سرچ باکس کې ولیکئ. دې نه وروسته موږ تاسو ته ډېر لیست راځي. په دې لاس کې به تاسې په دا اولي فلایټ رادار 24.com دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ، موږ تاسو ته د فلایټ رادار 24 ویب سایټ خلاصیږي چې دلته تاسې په ژوندۍ بڼه سره ټولې هغه پروازونه چې فعلا په جهان کې روان دي کولی شئ ویې ګورئ. دا تاسو ته وایي چې موږ زده کړې او معلومات درکوو، نو زه فعلا دې نه صرف نظر کوم. اوس ګورو دا هغه طیارې یا پروازونه دي چې په ټوله دنیا کې په حالت د پرواز کې دي. لکه دغه د هر ملک هغه موږ تاسو ته ښیي. دا اوس د پولنډ فضا ده او دغه پروازونه پکې جریان لري. دا هر یو چې تاسې نږدې کوي زوم کیږي. نو موږ غواړو افغانستان وګورو. کله چې موږ تاسې راځو دا ګورو د هر هیواد دا ماسکو ده، یا هم ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، یا نو موږ راځو غواړو څه وګورو، د افغانستان فضا وګورو. دا موږ سره د افغانستان فضا ده فعلا دپاره چې د افغانستان په فضا کې کومې طیارې په حالت د پرواز کې نشته د اوس دپاره. خو دا وګوره د افغانستان په فضا باندې یوه طیاره هم نه وه، خو رانږدې مو چې کړله موږ ته دغه طیارې په لاس راغللې. اوس دغه طیاره ده له کوم ځای نه چیرته روانه ده، یا دا طیاره ده له کوم ځای نه روانه ده او چیرته په حالت د پرواز کې د دې په باره کې غواړو معلومات وګورو. نو په دې باندې کلیک کوو، دې طیاره باندې کله مو چې دلته کلیک وکړئ دې په باره کې موږ ته معلومات راغله چې دا د کامیار طیاره ده له کابل نه دوبۍ ته 8 بجې او 20 دقیقې د سهار دې حرکت کړی ده. دی تاسو ته مکمل دا هغه ښیي له دې کابل هوایي ډګر څخه، او څومره وخت کې به دا هلته ورسیږي، په 11 دقیقو او 11 بجو او 15 دقیقو کې، خو کیدای شي تر 11 بجې او 13 دقیقو پورې دا دوبۍ ته ورسیږي. فعلا دپاره یې څونه مزل کړی ده، 1 ساعت او 1 دقیقه مخکې دې طیارې پرواز کړی ده. اکچوال 8 بجې او 20 دقیقې دوی دا پرواز غوښته چې وکړي، خو د هغې اصلي پرواز چې شوی 9 بجې او 23 دقیقې دا له کابل میدان هوایي څخه وتلی ده، او 11 بجې او 13 دقیقې به دوبۍ کې دا طیاره ښکته کیږي چې 261 کیلومتره فعلا د مزل کړی ده 1 ساعت او 2 دقیقې مخکې. او څونه وخت بعد به دا هلته رسیږي، 11 بجې او 13 دقیقې، یعنې 1 ساعت او 18 دقیقې. نو دا یو پرواز شو دلته. بل دغه طیاره مثالا موږ غواړو وګورو دا چې شی ده. کله مو چې په دې کلیک وکړئ دې نور معلومات نسته، خو یوازې دا ښکاري چې دا د WFP طیاره ده، د یونایټډ نیشنز د سازمان ملل طیاره ده او روانه ده. نور ډیسټینیشن او دې په باره کې معلومات نسته ده. او دا طیاره که چیرې موږ تاسې دا وګورو، دا طیاره له مزار نه حرکت یې کړی و او رسېدلی ده هرات ته، نو ځکه یې دې په خاطر نه دغه نور معلومات دلته وجود نه لري. نو دا موږ سره د افغانستان هغه فضا کې چې کوم طیارې روانې دي په حالت د حرکت کې دي د هغو په باره کې دا معلومات. اوس دا یوه طیاره ده، دا کلیک پې کوو چې کله موږ تاسې دا وګورو. دا طیاره د افغانستان په فضا راغلې ده، خو کومه طیاره ده؟ له شیکاګو نه راغلې ده ډیلي ته. ډیلي ته په حالت د روان کې ده، داسې راځي او هند ته ځي.
نو دې طیارې دونه وخت مزل کړی ده 12 ساعته او 20 دقیقې 1 ساعت او 15 دقیقې دا نور مزل کوي تر څو ډیسټینیشن ته ورسیږي. نو تاسو له دې ځای نه هر یو معلومات کولی شئ تاسې وګورئ. اوس ګوره دا طیاره ده له کوم ځای نه راغلی، سعودي نه راغلی ده ازبکستان ته. نو دلته تاسې د ټولې دنیا فضا او هغه فلایټونه چې فعلا په حالت د جریان کې دي کتلی شئ. او که چیرې تاسې نه غواړئ چې دلته په فلایټ راډار ویب سایټ کې وګورئ، کولی شئ د اپلیکیشن تاسې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او هلته یې وګورئ. نو په موبایل کې اپلیکیشن د لارې نه هم کتلی شئ او بل کولی شئ چې تاسې څه وکئ په خپل کمپیوټر کې د ویب سایټ د لارې نه یا هم په تلیفون کې د ویب سایټ د لارې نه فلایټ ټریکینګ وکولی شئ. او دا ډیر زیات فیچرز نور هم لري چې په نقشې په شکل کې تاسو ته مثالا دا غواړئ وګورئ، په نور چوایسونه هم لري، خو دا مونږ رجسټر یوزر نه یو، پیسې مو نه دي ورکړي، په فری شکل کې دا سرویسز مونږ ته اویلیبل دي یا دا خدمات شته ده چې مونږ دا وګورو. نو دا هغه راوټونه یا لارې چې تاسو ته ښیي، اوس کوم یو پرواز دا ګوره له جدې نه په دې لاره داسې راغلی دلته، یا مثلا موږ تاسې ویلې دا رانږدې کوو دا طیاره مثلا په کومه لاره باندې ځي راوټ یې وګوره. دا طیاره موږ ته ښیي چې دا لا تر اوسه له کابل نه په دې شکل سر راغلی ده او تر دې ځای پورې د فعلا په حالت د جریان کې ده. نو که ویډیو مو خوښه شوي وي، معلومات مو درته ګټور و، ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ، او انشاءالله په راتلونکي به په نورو معلوماتي ویډیوګانو باندې او هغه چې موږ ته ضرورت دي انشاءالله تاسو ته به ویډیو جوړو او مخ ته به ځو. نو ښه وخت، الله مو مل شه.